یو چا کمنټ کړی دی وایي چې د ښځې مثال د پیزار دی. خبره بالکل نه ده وروره، دا ستا غلط فهمي ده چې ښځې مثال د پیزار دی. وروره ښځه چې کله لور وي نو خپل پلار دپاره د جنت دروازه چې ده هغه کولاوي. کله چې هغه یو چا ته واده شي او د چا ښځه جوړه شي، د چا کور ودانې شي، نو هغه خپل د خاوند نیم دین چې دی هغه مکمل کړي، او بیا چې کله هغه مور جوړه شي د هغې د قدمونو لاندې جنت دی. زما په خیال تاسو د لور د مور یا د خور خبره نه ده کړې، تاسو سپیسیفیک د ښځې خبره کړې ده، یعنی کور ودانې. راځئ چې په دې باندې لږه نوره رڼا هم واچو چې اصل کې کور ودانې څوک ده او د څه مقام لري. د ښځې او د خاوند یو داسې رشته ده، دا د مینې او محبت، د وفا او صداقت، د احترام او عزت رشته. د ښځې او خاوند هیڅ کله د جګړې، د بې وفایي، د خیانت، د خفګان رشته نه ده. ښځه ستا د ژوند ملګرې ده، ښځه ستا همرازه ده، ښځه ستا همکاره ده، ښځه مشاوره ده، ښځه مینه او دنیا ده، ښځه سکون دی. ښځه ستا نسل چې دی هغه مخې ته بړاوي. ستا اولاد چې دی هغه ستا د ښځې نه پیدا کیږي، هغه اولاد مخې ته ځي، ستا نوم چې دی هغه رڼا کوي. ستا اولاد پرورش چې دی، تربیت چې دی هغه څوک کوي؟ خو ستا ښځه کوي. ته یې بهر ګټې کور ته یې راوړې، باقي د اولاد پرورش چې دی هغه ټول مور کوي. بس دا یو څو خبرې وي چې تاسو سره مې شریکول غوښتل. داسې هم خلک شته چې ښځې ته وایي چې د ښځې مثال د پیزار دی، خو داسې خبرې مه کوئ، ځکه په دې باندې زنانه ډېره خفه کېږي. بلکې که ستا خپل کور ودانې وي او که ته ورته داسې وایي چې ستا مثال د پیزار دی یا ته ورسره وهل ټکول کوئ، نو دا ډېره زیاته د خفګان خبره ده، دا د افسوس خبره ده. ښځه خو په سر باندې ګرځوه. ښځه خو د سړي دپاره جنت وي. ښځه چې وي هغه خپل د خاوند کور نه جنت جوړوي. او خو دې سره دا هم ده چې ته به ورته هم ځان ښه کوي، ته به خپل خوی هم ښه کوي، ته به هم عزت احترام ورکوي، هغې ته به خرچ ورکوي، هغې د خراجاتو به خیال ساتي، هغې د وړو دپاره به هر څه چې دي هغه به ورته مهیا کوي. هغې نه بعد ستاسو کور چې دی هغه به ډېر ښه روان وي، سیستم چې دی هغه به ټول ښه وي. په هغه کور کې کم کور کې چې ښځه خاوند ښه وي، نو د هغې اولاد پرورش چې دی هغه هم ډېر ښه کېږي، هغې ته ډېر ښایسته تربیت ورکولی کېږي. نو یو سړي له یو پلار له نور څه پکار وي چې د هغې کور ودانې خپل د اولاد چې کوم تربیت دی هغه ښه وکړي، یو ښه انسان دې جوړ کړي او په معاشره کې د هغه ډېر ښه نوم وي. ورور جانه، امید لرم چې تاسو به زما په خبره پوه شوي یې چې ښځې مثال د پیزار نه دی، بلکې ښځه د سر تاج دی. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. خپل ځان خیال ساتئ او په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، مخکې د نورو خلکو سره شریکوئ. ستاسو څه قسم سوال وي کمنټ سیکشن کې زما نه کوئ، زه به تاسو ته جواب درکوم. الله په امان.